ضرور تپوس کړی دی په اودس کې د اندامونو وینځل 3 ځل لازمي دي که نه 2 ځل هم کولی شي. موږ بعضې کسانو اورېدلي دي چې هغوی وایي چې 2 ځل هم اندامونه وینځلی شي په اودس کې. نو دا خبره صحیح ده که نه ده؟ جواب دې مسلې مختصر دا دی، رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ابو موږ ذکر کو په اودس کې مختصر انداز کې. رسول صلی الله علیه وسلم نه په 3 طریقو باندې اودس نقل دی چې هغه اندامونه وینځلي دي پکې. رسول صلی الله علیه وسلم یو ځل هم اندامونه وینځلي دي، یعنې یو ځل خولې ته اوبه اچل، یو ځل پوزې ته اوبه اچل، یو ځل لاسونه وینځل، یو ځل مخ وینځل، یو ځل خپې وینځل، یعنې هر یو اندام یو ځل یو کرت وینځلی دی. او په دې خبره باندې دلیل حدیث د بخاري دی. امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب لګولی دی، کتاب باب الوضوء مرة باب دی په بیان د اودس کې چې یو ځل رسول صلی الله علیه وسلم اندامونو ته اوبه اچلي دي. دا حدیث د ابن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی. بیا هغې نه وروستو دویم د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې 2 ځل هم هغې اندامونه وینځلي دي. او په دې خبره باندې دلیل حدیث د بخاري دی، کتاب الوضوء کې باب الوضوء مرتين. امام بخاري رحمه الله په دې باندې باب لګولی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم 2 کرت هم اندامونه وینځلي دي. او په دې کې حدیث د عبدالله ابن زید رضی الله عنه راوړی دی امام بخاري رحمه الله. دریمه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم په اودس کې هغه 3 کرت وینځل د اندامونه دي. او دا امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې باب لګولی دی، باب الوضوء 3 کرت د اندامونو وینځل. او صحیح مسلم کې دا حدیث شته دی، کتاب الطهارت کې هغه یو باب لګولی دی، باب صفة الوضوء. او بیا حدیث د عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه نقل کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم نه 3 طریقې ثابت شوې، یو دا دی چې یو ځل وینځل، دویم 2 ځل، او دریم 3 کرت د اندامونو وینځل. نو دا 3 طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم نه په اودس کې نقل دي. نو دا ثابته خبره شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا 3 واړه طریقې نقل دي. که څوک په اوله طریقه عمل کوي، که په دویمه کوي، که په دریمه کوي. بعضې علماو چې بهتره خبره دا ده چې 3 ځل وینځي، لیکن په هر یو طریقه باندې که چې عمل وکړو نو دا صحیح دی. والله اعلم.